معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې ریلیټیو پروناون ویچ ایز ابجیکټ ان پریزنٹ انډیفینیټ ټینس کې زده کړي دي او نن به پریزنٹ کنټینیوس ټینس سٹارټ کوو. معزز کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم کا ریګولر وي یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولای شي. راځئ چې شروع یې کړو. Structure number 14 present continuous tense. present continuous tense ته پښتو ژبه کې فعل حال جاری ورته وایي. فعل مطلب د عمل کار، حال مطلب د موجوده وخت یا زمانه، جاری مطلب د روان. په دغه ټینس کې د پښتو یا د پښتو د جملو آخر ته چې کله لګیا ده، لګیا دی، لګیا یم، لګیا یو، لګیا یې، لګیا یی. نو چې د پښتو د جملې آخر ته چې کله دا ټکي راسي نو دا د پریزنٹ کنټینیوس ټینس نښه یا نشانه ده. مطلب چې کله دغه ټکي د پښتو سنټنس یا جملې آخر ته راسي نو دا د پریزنٹ کنټینیوس ټینس نشانه ده. جمله جوړولو طریقه: د ورب فرست فارم مخې ته ING لګول پکار دی، یعنی کې د ورب فرست فارم مخې ته به ING اضافه بکیږي. چې کوم ورب ای باندې ختم وي، چې د کوم ورب اخر ته ای وي نو ای به ختم کړئ، نو هغه ورب نه به اخر ته چې کومه ای وي هغه ختم سي یا به هغه ختم کړئ، او د ING اضافه به ورسره وکړئ. مطلب د ING به ورسره ټکي دا ولیکئ. لکه اډوایز، اډوایز اخر ته ای ده نو دا ای به ختم سي او ورسره ING به ورسره ولګوئ، نو به دې نه اډوایز نه به جوړ سي اډوایزینګ. لکه لیو، د لیو اخر ته هم ای ده، دا ای به ختم کړئ او ورسره ING اضافه به ورسره وکړئ، نو دا به د لیو نه جوړ سي لیوینګ. لکه میک، میک آخر ته هم ای دی نو دا ای به ختم کړئ او ورسره ING اضافه به ورسره وکړئ، نو دا به د میک نه جوړ سي میکینګ. او چې کله ورب په ډبل ای باندې ختم وي، چې کله ورب کې آخر ته اخرنی ټکي ډبل ای وي نو د دې اخرنی ډبل ای ټکي چې کوم دی دا به برقرار وي، یعنی کې دا ډبل ای چې دی دا به د ورب اخر ته نه ختمیږي. دې سره به د ING اضافه به ورسره وکړئ. لکه اګری، نو د اګری اخر ته ډبل ای دی نو دې سره به ING ولګوئ، نو به د اګری نه دا جوړ سي اګریینګ. سی، د سی هم اخر ته ډبل ای دی نو دې سره چې کله ING اضافه وسي نو دا به د سی نه سیینګ جوړ سي. آی سره به ام د هیلپینګ ورب په توګه به لګیږي، یعنی کې آی سره به هم هیلپینګ ورب استعمالیږي. یو سره او جمع سره به آر به د هیلپینګ ورب په توګه ورسره لګیږي، یعنی کې یو سره او جمع سره یعنی کې پلورل سره به آر به هیلپینګ ورب په توګه استعمالیږي. او بل هر واحد سره به ایز هیلپینګ ورب په توګه به لګیږي. نو مطلب چې بل هر یو کوم یو واحد وي نو هغه سره به هیز به طور هیلپینګ ورب یا په توګه د هیلپینګ ورب یا کومکي ورب
استعمالیږي. معزز کتونکو د ام مطلب د پښتو ژبه کې یم یو، د آر مطلب د پښتو ژبه کې دی، او د ایز مطلب د پښتو ژبه کې ده. منفی حالت کې یعنی کې نیگیټیو حالت کې د هیلپینګ ورب اچ هیلپینګ ده، وی ورب ده، نه بعد به ناٹ لګیږي، یعنی کې په منفی حالت کې به د هیلپینګ ورب نه بعد به ناٹ استعمالیږي. او په سوالیه جمله کې به هیلپینګ ورب به د جملې په سٹارټ کې لګیږي، یعنی کې د جملې په شروع یا په سر کې به لګیږي. او په یو وخت in one time منفی سوالیه جمله جوړولو دپاره اچ وی یعنی کې هیلپینګ ورب به د جملې په سر کې یعنی کې په سٹارټ کې لګیږي، او ناٹ به د سبجیکټ نه بعد لګیږي، یعنی کې ناٹ چې دی هغه به د سبجیکټ د فایل نه بعد به لګیږي. اگزامپل مثال یا مثالونه: he is scolding them هغه د هغوی ترټنه کوي یا پوچ ویل کوي لګیا ده. نو معزز کتونکو د انګلیش سنټنس جوړولو طریقه دا په غور سره واورئ. اول به لګیږي سبجیکټ فایل، هغه نه بعد به بیا هیلپینګ ورب کومکی ورب لګیږي، هغه نه بعد بیا ورب فایل لګیږي، او هغه نه بعد بیا ابجیکټ لګیږي، لکه دا دم چې دی دا ابجیکټ ده. نو همیشه دپاره چې دا انګلیش سنټنس یا جمله سړی جوړوي، اول به لګیږي سبجیکټ فایل، هغه نه بعد بیا لګیږي عام لفظونه باندې ورب، هغه نه بعد بیا اخر ته لګیږي ابجیکټ. کوم چې دا کومکی وربونه دي دا په بعض ټنسو کې دا استعمالیږي، او په بعض ټنسونو کې دا په ساده جمله کې نه استعمالیږي. لکه پریزنټ انډیفینټ ټنس دا په دې کې نو په ساده جمله کې کومکی ورب نه استعمالیږي، او بل چې کوم د پاسټ انډیفینټ ټنس د پیښ کې هم کومکی ورب نه استعمالیږي په ساده سنټنس یا په جمله کې. he is not scolding them هغه د هغوی په ترټنه نه ده لګیا. نو دلته هم هی چې دی دا سبجیکټ دی is helping verb دی، not دا نیگیټیو ده، یعنی که د ساین آف نیگیټیو. scolding verb ده، them object ده. is he scolding them آیا هغه د هغوی ترټنه یا پوچ ویل کولو باندې لګیا ده. نو دلته چې دا د کومکی ورب چې دی دا د جملې په سٹارټ په شروع په سر کې لګېدلی ده، نو دې نه دا جوړ سو انټریګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه سوه. نو دا هیلپینګ ورب دا کومکی ورب دا سبجیکټ دی، دا ورب دی، دا ابجیکټ دی، او د داسې سنټنس یا جملې اخر ته به دا کوېسچن مارک سوالیه نشان لګول هم ضروري ده. is he not scolding them آیا هغه د هغوی په ترټنه نه ده لګیا. نو دا هم دا به یک وخت یعنی کې په یو وخت باندې چې کوم سنټنس یا جمله منفی هم وي او سوالیه هم وي دا هغه سنټنس یا جمله ده. نو دا چې دی د کومکی ورب د هیلپینګ ورب د جملې یا د سنټنس په سٹارټ په شروع کې لګېدلی ده. دې نه بعد چې دی دا سبجیکټ ده، او دې نه بعد بیا نیگیټیو د منفي ده، لکه دلته هم لیکلی دي. نو دلته لیکلی دي چې د جملې هیلپینګ ورب د جملې په سر یا په شروع کې لګیږي، او ناٹ به د سبجیکټ نه بعد لګیږي. نو دا سبجیکټ دی او دې نه بعد ناٹ لګېدلی ده. دا چې دی دا سکولډینګ دا ورب دی، دا ابجیکټ دی. نو داسې سنټنس یا جمله چې وي چې په یو وخت باندې سوالیه هم وي او منفي هم وي، نو د داسې سنټنس یا جملې اخر ته به هم کوېسچن مارک یا سوالیه نشان لګول ضروري ده. I am helping them
زه د هغوی کومک یا مدد کوم لګیا یم. نو آی چې دا سبجیکټ دا ام چې د هیلپینګ ورب ده کومکي ورب ده دا هیلپینګ چې ده دا هیلپینګ ورب ده او دم چې دی دا ابجیکټ ده. I am not helping them. زه د هغوی په مدد نه لګیا یم. نو دا سبجیکټ دی دا هیلپینګ ورب دی دا نیگیټیو ده دا ورب دی دا ابجیکټ دی. am I helping them. آیا زه د هغوی کومک یا مدد کوم لګیا یم. نو دلته چې کومکي ورب ده هیلپینګ ورب ده دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ په شروع کې لګېدلی ده. دې نه بعد سبجیکټ دی دې نه بعد ورب دی بیا ابجیکټ دی. نو دا سنټنس آخر ته کوېسچن مارک سوالی نشان لګېدلی. am I not helping them. آیا زه د هغوی په مدد نه یم لګیا. نو دلته هم هیلپینګ ورب چې دا د سنټنس یا جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دا سبجیکټ دی دا نیگیټیو ده د ساین آف نیگیټیو دا ورب دی دا ابجیکټ دی. you are advising him. تو هغه ته نصیحت کوي لګیا ہے. نو دا یو سبجیکټ دی آر هیلپینګ ورب دا کومکي ورب ده دا ورب دی هم دا ابجیکټ دی. you are not advising him. تو هغه ته نصیحت کولو باندې نه یې لګیا. نو یو سبجیکټ دی آر هیلپینګ ورب ده کومکي ورب ده ناٹ نیگیټیو ده advising چې ده دا ورب دی او هم چې دی دا ابجیکټ ده. are you advising him. آیا ته هغه ته نصیحت کوي لګیا ہے. نو دا کومکي ورب چې دی آر دا د سنټنس یا جملې په سټارټ په سر کې لګېدلی دی. دې نه بعد سبجیکټ دی دې نه بعد ورب دی هغه نه بعد بیا دا ابجیکټ ده. are you not advising him. آیا ته هغه ته په نصیحت کولو نه یې لګیا. نو دلته هم کومکي ورب د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی دی. دې نه بعد یو سبجیکټ ده دې نه بعد ناٹ د ساین آف نیگیټیو ده یعنی کې منفي ده. دې نه بعد ورب دی دې نه بعد بیا ابجیکټ دی هم. نو معزز کتونکو دا د سنټنس یا د جمله جوړولو طریقه چې په اول کې به دا لګي سبجیکټ فاعل به راځي هغه نه بعد به بیا ورب راځي هغه اخر ته به بیا ابجیکټ راځي. نو دا په درې سیزونه باندې استعمالیږي. د کوم چې دا هیلپینګ ورب ده دا په یو څو سنټنسو کې دا په ساده جمله کې هیلپینګ ورب نه استعمالیږي لکه پریزنٹ انډیفینټ ټینس لکه پاسټ انډیفینټ ټینس. نو په دو کې دا کومکي وربونه چې دا نه لګېږي. نو دا کوم کومکي ورب چې دا به د خپل د ټینس د رول په مطابق باندې ورسره لګېږي. نو بهترینه طریقه یې دغه ده چې اول سبجیکټ وي مثلا دا سبجیکټ سو دا پلس دا بیا ورب سو بیا پلس ابجیکټ سو. نو دا د سنټنس جوړولو طریقه د سبجیکټ ورب ابجیکټ. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فعال باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. ان شاء الله مختنی ویډیو کې به ریلیټیو ایڈورب وای او ویر ان پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې بس د کوو تر هغه پورې د الله په امان.